مخکې زه کراچي کې وم پل کنټینر هوټل کې وم او یو فرنچ ریسټورانټ او کیفې فلو هغې کې وم کله درې ټریپه کله څلور کله اړونې شي تش کور ته لاړ شو او بچي په انتظار ناست وي کله سبزي ووسو کله ونسو کله وچه ډوډۍ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یم او د لټون بونیر سره حاضر یم. هغوی مینوالو دا وخت زه په جوړ چوک کې ناست یم. جوړ چوک چې د سلارزو د ضلع بونیر یو لوی چوک نومیږي. دلته کې دکانداران هم دي، خرڅوونکي هم دي، اغوستونکي هم دي. خو دلته کې چې دا وخت زه چا سره ناست یم دا هغه خلک دی چې دا سوال نه کوي، دا د مخلوق نه تمه نه لري، دا داسې خلک دی چې دی په خپل غیرت ولاړ خلک دی. تعلیم یافته پکې هم شته، عام خلک پکې هم شته، مزدورکار دي. دوی په جوړ چوک کې سوداګانې چې څوک واخلي هغه دلته نږدې چې کوم کلي دي هغه په ګاډو کې وړي راوړي، حد ګاډي چې ورته ویلی شي. نورې خبرې به موږ د هغوی سره کوو چې دا څوک دي، څه وایي، او د دغې ستونزو سره چې کم په معاشره کې موږ ته کومې ستونزې ولاړې دي د هغې سره مخ دي، د هغې په حواله باندې به هم خبرې کوي او دا به هم وایي چې دغې کار ته دې ولې لاس کو. نو زه اړم بیا دلته یو ملګری دی، هغه سره خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. تاسو څه نوم دی؟ عبدالحلیم. عبدالحلیم صاحب، تاسو د کوم ځای؟ موږ د دې سلارزو جوړ کلي یو. عبدالحلیم صاحب دا راته ووایه چې تعلیم دې کړی دی؟ تعلیم اف اے تعلیم مې دی. څه کار روزګار دې دې نه مخکې کړی دی که نه؟ او دې نه مخکې زه کراچي کې وم پل کنټینر هوټل کې وم او یو فرنچ ریسټورانټ او کیفې فلو هغې کې وم او بس بیا کلي ته رالو. اوس دا کار تا بیا کله شروع کړو، دا ګاډۍ چې ته مطلب تا سره دا په دې چوک کې ولاړ یې، دې په حواله باندې مینوالو ته څه خبرې وکړه؟ د دې خو بس دا خبره کوم چې دې تقریبا 15 کاله کېږي زه د ګاډۍ دا کار کوم او بس خپل ټایم پکې پاس کوم، خپل محنت ته هغه کوم. واده ماده خو تاسو کړی بچي؟ او واده مې کړی، 6 بچي مې دي. نو په دې کې د تاسو پاتې کېږي که نه؟ نو بس په دې کې کله مزدوري او کله نه او کله لږې او کله ډېرې او کله 100 کله 2 کله 300 کله 500 یو. د ورځې څو ټریپو تاسو کوئ د دې ګاډۍ؟ د ورځې خاصې تقریبا دغه 2-3 ټریپه وشي، خو کله یو کله نه که نه. تاسو څه نوم دی؟ زما نوم مرزا خان. مرزا خان ته ووایه که نه دغه محنت چې ته کوې د دې په حواله باندې څه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما دا 20م کال د ګاډۍ چلوم او د بازار سلارزو ما د بازاري اوسېدونکی یم او نهه مې بچي دي، دوه پکې کچ کچ هلکان دي او جینکۍ چې دي لوی دي. نو دا خپل محنت مشقت چې دی کله 3 ټریپه کله څلور کله اړونې شي تش کور ته لاړ شو او بچي په انتظار ناست وي کله سبزي ووسو کله ونسو کله وچه ډوډۍ چې زه کور ته لاړ شم نو وچه ډوډۍ وخوري. نو زموږ د غربانانو دا حل دی، پښتانه یو خپله ګزاره چلاو او د عزت نه څه خواږه نه دي، خپل ټایم پاس کوو پر خپل مال باندې او چې په خپل مال باندې موږ خوشحاله وچه ډوډۍ دي، خو چې د حالت صحیح او د عمل زموږ برابر وي. زما نوم محمد اسحاق دی، د جوړ کلي سره تعلق ساتو بونیر سره او بس دا ټریپونه دي لګوي، بس چا سره 100 روپۍ کېږي وایي 80 والا چې 80 کېږي، څوک پکې 100 لاکي او بعد باران کې څوک دا پروا نه ساتي چې په دې غریبانانو دا سخته ده، په دې اوبو کې روان دي. خو بس خپل د ټریپ سره واسطه یو چې هلته لاړ شي، دلته ورسره خبره وکړي چې په یو شانې او هلته چې لاړ شي بیا سترګې بل شانې. بس دغه په دې حواله دا خبرې دي، مزدوري ده کله وي او کله نه وي او کله داسې چې بس خدای پاک زر 800 راکړي، کله داسې چې خالي لاړ شو الټه د جب نسل 200 روپۍ وخورو. بس دا وخت یې پاس کېږي او تېرېږي، ژوند دی، اخر مرګی دی، بس مرګ له به ځو، مرګ له به غاړه ورکوو، مرګ حق دی او په کفن کې شک دی.